راځئ نن مو په امریکا کې سینما ته بوزم. د شاهرخ خان پټان فلم لګېدلی دی، هغه ګورو. او درته وښیم چې په امریکا کې سینماګانې سره کم دي. په پاکستان کې سیټونه هم شلېدلي وي او نو هم ډېر ګډوډ حساب وي، نسوار پراته وي او سیګرټ چرس مس پراته وي. دلته بیا صورتحال ډېر صفا دی او ډېر مختلف دی او ډېر په هر څه په خپله ډېر زبردست دی. اول چې راغلی که نه نو دغه ځای کې به ټکټ واخلې چې هر فلم وګورې. اوس لکه دلته 5 فلمونه لګېدلي دي، بلکې 5 نه هم زیاته. او په هغې کې د شاهرخ خان پټان فلم لګېدلی په 27 باندې شروع کېږي. اوس 14 ما ټکټ تیار اخیستی دی. زما د هغه کراچوال ملګری دی. اوکے بھائی، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ خریدنا ہے؟ آپ کہہ دو میرے فون کھانا کھا کے میں بھی. نو دلته بیا ټکټ چې دی واخلو راشه دلته څه خریدان سره نه کوي، ځکه 2 نیمې ګنټې فلم به وي، وږی به شي. دلته خوراک څښاک هم پکې خرڅېږي. نو که څه اخلي دلته ځان ته راواله او باقي پاسه وخېږېږه. 3 منزله بلډینګ دی. اوکے بھائی، یون کون سا ہے؟ اوکے دا ته به ټکټ ښایو. Theater 1 is going to be down that hall today. Theater 1? Yes. Okay. دا سنیما دی. سړی راته وویل کیا کر رہے ہیں؟ اوکے چل میں وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں. پٹھان هندي 7:30 نو دا زمونږ سنیما دی. کدھر ہے تھیټر 1؟ یار موږ نه خپل کوټه ورکه شو چې کوم کوټې کې ښایي. यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. ये तो 3 है तो फिर ये होगा 1. हाँ कौन सा है? यही है ना? ओके ओके. मुझसे नहीं मार